افغانستان 100 کاله پخوا چې شاه امان الله پکې واکمني کوله د پاچا ترڅنګ ولاړه ملکه سوریا ده چې د ښځو د ازادۍ له لومړنیو دفاع کوونکو او په افغانستان کې د نجونو د ښوونځي مؤسسه ده. له هغه مهاله تر اوسه پورې څه شوي؟ افغان ښځو څه لوړې ژورې لیدلي او له څه بیریږي؟ امان الله خان چې په 1919 میلادي کال له برېټانیا څخه د افغانستان خپلواکي واخیسته د ښځو د حقونو له لومړنیو ملاتړ کوونکو څخه دی. د ښځو د مخله پټولو او د نارینه‌و له لوري د ګڼو ښځو له لرلو سره په زغرده مخالفت کاوه او په درست افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم لپاره پراخې هلې ځلې وکړې. ملکه سوریا تابو مات کړ، پرده یې له مخې لرې کړه او په عادي جامو کې د پاچا ترڅنګ په عام محضر کې ښکاره شوه. که شاه خانم ملکه سوریا وقت ملکه شد به همسرش به بابین گفته برای من کفایت نمیکنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارفم شم و شد و مکتب ساخته به نام مستورات و که نشان بده دختر افغان برین به مکتب. اولین کاری که دختر خود روان کرده که خپل خزای پټه کړي او خلکو به ویل دا د نورو خلکو خصوصا ازادي غوړي ځان ته نه غوړي. هغه خاطر مهمه خبره هم دا و چې هغه باید لزانه پیل کړی وای چې لزانه پیل کړی. امی که ملکه سوریا در کنار یک مرد از افغانستان استاد میشه و همسرش با وجودش با بدنش با نامش خجالت نمیکشه، ننگی نمیپنداره، او را حقوقش به عنوان یک انسان میبینه. اینمی خودش یک دستاورد و یک گپ کلان است. خود اینمی بودن یک زن یک رهبر در پالوش ای خود از یک چهره بسیار انسانی با سیستم حکومتی میده. به خاطر از اینکه مانا میته که هر دو کتله جامعه هم زن است و هم مرد حصه داره دامن ساخت از مملکت، در دامن نمایندگی از مملکت. از او خاطر بسیار یک حرکت بسیار مدنی و یک حرکت بسیار چیز به نظر من میشه حرکت بسیار مهم بود. د افغانستان دودیزې ټولنې د ملکه سوریا او د هغې د خاوند پر دغو اقداماتو عکس العمل وشود، خو شاه امان الله له خپلو اقداماتو تیر نشو او بل ګام یې واخیست. په 1928 میلادي کال یې 15 افغان نجونې د لوړو زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. یو څو جنکې ترکیې ته تحصیل لپاره لېږلې وې چې ډاکټرانې شي او دلته راشي خلک ښځه نارینه ډاکټر ته په هغه وخت کې نه بوله، نو دا ښځو ته به یې بیایي. نو لهذا وایي امان الله خان کافر ده. نو دې ته به خدای دې صاحب د منحرفو ملایانو له توجیهاتو نه وساته. زه خو لیک په شرعي علومو پوهېږم، اسلام یو ډېر پاک او منزه دین ده، لیکن سوء استفاده له هر شي نه کېږي. باور کیږي چې دا چټک اصلاحات د امان الله خان د واکمنۍ د پای ته رسیدو سبب شول او بالاخره له 10 کاله پاچاهۍ وروسته په 1929 میلادي کال برېټانیایي هند ته پناه یووړه. ټولنه زمونږ اکثریت چې وه سواد یې نه درلودی، اکثریت چې وه د ښځو په اړوند باندې یو قبیلوي دید درلودی. مذهب هم یو ستر فاکتور و په دې برخه کې، نو خصوصا هغه قدمونه شاه امان الله خان غازي چې هغه تینه داسې برداشت اخیستلی شو چې هغه د مذهب سره په ټکر کې دي، هغه د دې ټولنې د عنعنو سره په ټکر کې دي. نو اضافتا عکس العمل هم چې وښودل شو د خلکو څخه. په یو تړلې ټولنه، یو سنتي ټولنه لکه افغانستان غوندې، هغه حرکتونه لږ عجولانه وو او لږ سریع حرکت وو. ټولنې د دې ټولو مسایلو د هضم حوصله نه درلودله. کاش که من به عنوان یک کسی که
دریده زندگی میکنم میگم کاش که اینا خوبتر مدیریت میشد تا امروز ما بیشتر از او دستاوردا میگفتم و من میگفتم که ادامه او دستاوردا به رغم به قوت بسیار بیشتر است. د پاچا امان الله خان پر ضد پاڅون مشري امیر حبیب الله کلکانی کوله. هغه پاچا چې د واک دورې یو کال هم دوام ونه کړ. د ښځو په برخه کې د امان الله خان ټول اقدامات د حبیب الله کلکانی له لوري په شا وتمبول شول. د محمد نادر خان د سلطنت په 4 کلنه دوره کې د ښځو لپاره د پام وړ پرمختګ ونه لیدل شو. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره بل حرکت د محمد ظاهر شاه د حکومت په دوره کې پیل شو. اعلیحضرت ظاهر شاه پادشاه افغانستان که برای 40 سال سلطنت کرد، باز اعلیحضرت ظاهر شاه ملکه همیرا را همراه خود می برد همش. همونطوری که شما عکس‌ها و اینا را شاید دیده باشین، یک ملکه بود که در پالوی پادشاه افغانستان همیش می بود و اگر به کدام یک از این مراسم باز نمیتونست همراه پادشاه باشه و دخترش می بود که باید از شاه دخت بلقیس باشه. له خپلواکۍ 40 کال وروسته په 1959 میلادي کال په افغانستان کې ازادي او په دولتي چارو کې د ښځو ونډې لا هم په کابل او په ځانګړي ډول په سلطنتي کورنۍ پورې محدودې وې. سردار داود خان که آمد اونو برای یادم میاد که سینمای زینب یک وقتای سینمای زینب بود و در سر زینای ازی داود خان اونجا استا بود. ما تعداد زنا ما رفتیم، من صرف 6 مکتب بودم یادم میاد و ما با مرحله بودم که برای من مکتب امر داده بود که ما باید چادری بپوشم و اینمی روز داود خان تمام زنها را خواست و امو نطق خود گفت که زنهای افغانستان از امروز به بعد اینا چی ندارن، یعنی مجبور نیستن که چادری بپوشن، مگر برای ما یک کد لباس داد که چی رقم چیز بکنیم که باید از یک بالا پوش بود که در سر رختای خود می پوشیدن، یک بالا پوش دراز و یک چادرک به سر خود بسته میکردن. باز من یادم میکنم اونجا من در پالوی مادرم استاد بودم و مادرم وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش گرم از دریش روان شد. فقط دست خود سر کلمه زد گفت بچه‌م خلاص شدی، تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و من نپوشیدم. د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي رژیمونو په 14 کلنه دوره کې چې للوړو ژورو ډک کلونه وو، افغان ښځو د تعلیم، کار او فردي آزادیو په برخو کې په ټولنه کې له ځینو انتقادونو سره تر یوه حده پرمختګ درلود. در وقت بسیار از زن افغانستان ماندار استفاده های عجیب غریب شد، مثلا بسیار استفاده های تبلیغاتی از اینا کردن، هر دقیقه اینا را بیچاره را چادرای سرخ در سرشان میکردن، سرکای کابل میکشوندن، باز اینا میرفتن مظاهره میکردن. این میرم فکر نکنم که بسیاری از امی شاید یک تعدادشان حاضر بودن که بکنن، مگر بسیاری از دخترای افغان ما میشناسم بسیار ما مردم محجوب هستیم. امی بسیار برای اینا مشکل بود که کار بکنن. په 1909 یا 88 کې د کمونستانو رژیم چې کله افغانستان ته راغی، زیاترین عکس العمل هم هغه چټک قدمونه چې د ښځو په اړوند باندې واخیسته، فکر کوم چې خلک یې نگران کړه، ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه ته بل اخر څه شو، هغه نظام هم سقوط وکړ، د شوروي بل اخر مداخله وکړه، نننۍ بدبختی چې دوام لري. 1992 میلادي کال د یو بل باب پیل د صبغت الله مجددي په مشرۍ اسلامي دولت جوړ شو او 2 میاشتې وروسته یې واک برهان الدین رباني ته وسپاره. د مجاهدینو د حکومت 4 کلنه دوره په خپل منځي شخړو کې تیره شوه. داسې جنگونه وشول چې لکونه تنه پکې ووژل شول او په میلیونونه نور مهاجر شول. د دغو جګړو لویه قرباني ښځې وې چې یا ووژل شوې او یا کونډې شوې. پالیسی حکومت مجاهدین به شکل رسمی کار و تحصیل زنان را ممنوع نساخته بود، یعنی زنان به لحاظ قانونی و پالیسی های حکومت میتونستن کار کنن، میتونستن تحصیل بکنن،
منتها از لحاظ مشکلاتی که در جامعه وجود داشت، مشکلات ناامنی، نبود مسئولیت، این بالای کار و تحصیل زنان تا حد زیاد جنگ‌های داخلی که وجود داشت تاثیر منفی گذاشته بود. شاید افغانستان په وروستیو سلو کلونو کې یو تر ټولو تیاره دوره له دې ځایه پیل شوه. 1996 میلادي کال او د طالبانو د اسلامي امارت پیل. هغه دوره چې ښځو حق نه درلود له محرمه پرته له کوره ووځي. متاسفانه حکومت طالبان یکی از حکومت‌های بسیار رادیکال بود، یکی از حکومت‌هایی بود که بسیار به اصطلاح بنیادگرا بود که در تاریخ معاصر بشریت شاید کمتر زنان شاهد چنین شکل حکومتداری بودند. مهمترین عقبگردی که من فکر میکنم برای زنان آمد بحث ممنوعیت فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تحصیل زنان بود. برای اینکه وقتی شما زنان را یا هر بخش از جامعه را از تحصیل باز می‌دارین، یک نسل را به عقب برمیگردانین و این بیشترین صدمه‌اش بر نسل‌های بعدی است. به این خاطر است که ما امروز هر قدر که مبارزه میکنیم و کار میکنیم هنوز هم به مو کمبودی هایی که در دوران طالبان تجربه کردیم نمیرسیم. Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade Center's Twin Towers. Nearly د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر 11 د نیویارک بوجنونکې پیښه چې بالاخره زرګونه کیلومتره لري په افغانستان کې د طالبانو واک پای ته ورساوه. د نړیوالې ټولنې ښکېلتیا د افغان ښځو په ژوند کې نوی باب پرانیست. میلیونونه ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې. په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو رول ډیر شو او نوي اساسي قانون ښځو او نارینه‌و ته مساوي حقونه ومنل. که زن سمبل صلح است. یا تمام از این موضوع مهمترین این مسئله قانون اساسی ما مردم است. بعضی از ماده هایش هست که ما به هیچ صورت نمیخوایم که تعدیل شه و یا کسی به دست بزنه. اون مسئله زن است و دیگه آمدن زنها دامن پارلمان افغانستان. دامن پارلمان افغانستان وقتی که شما در حدود 25 تا 30% زن دارین و 28% زنه، اینمی خودش کلان یک گپ است برای اینکه دیسی مسائل ساختن قوانین با اونجا صدای زنا میبره. من خشونت علیه زنها بسیار کلان یک مسئله قانونی است که ایشد. سر مسئله من خشونت دامن از بسیار اجزای مختلف است که مثلا عروسی‌های وقت و تمام از اینا که استارت شد و این باعث یک جرم است. این بسیار کلان یک گپ است. نن د ښځو په منځ کې زموږ د تعلیم کچه الحمدلله ډیره پورته ده. په داخل د افغانستان کې زموږ مکاتب ته وګوري 10% نفوس زموږ د متعلمینو ښځې تشکیلوي چې د اعلی باید زیات شي، باید 50% شي. د په خپل ذات کې یو ستر راستروان د ښځې ماسترۍ لري، ښځې دکتورای لري، ښځې ډاکټرانې دي، ښځې انجینرانې دي، ښځې پارلمان کې دي، ښځې په سیاست پوهیږي، ښځې په مطبوعاتو کې دي، ښځې په هر ډګر کې دي، ښځې په خصوصي سکتور کې دي. خوش هستم که من در این دهه هستم و به سلسله مبارزه زنایی هستم که از 2001 به این طرف شروع کردن این کار، انجام دادن این کار، ولی به شک مبارزه سخت است. که د شاه امان الله خان په دوره کې دغه امکانات موجود وو، اوس به د ټول استیواردان خونه د ټول پیلوټانې به ښځې وې دلته په وزارت کې د حکومت کې نیمایي نه زیاتې ښځې وزیرانې وې. دا تاریخي دوره چې د حامد کرزي په واکمنۍ کې پیل شوه او د محمد اشرف غني په ولسمشۍ کې دوام وکړ هم منتقدان لري. یو شمېر کسان د ښځو په برخه کې د دې دورې ځینې بدلونونه غیر اسلامی بولی او له 100 کاله پخوا سره تړلي ګڼي. عیاشی که امروز هست، عیاشی که امروز ما میبینیم با زمان شاه امان الله خان، یعنی کدام تفاوتی خیلی زیاد نداشته. عیاشی که در وقت از او بوده در این وقت هم است. اما مقصر اصلی کیست؟ مقصر اصلی
در بی‌حجابی در کشور عزیز ما شاه امان الله خان بود. به خاطر چی که ملکه ثریا را خودش اول بار در تلویزیون کشید، لج برهنه نشان داد، لباس برهنه، بعد از مردم افغانستان تا مردم افغانستان و برهنگی عادت کرد. امروز زنای ما به عفت، دخترای ما با به عفت، این تو نمیگین ما تزکیه بکنیم که این نظام فعلی ما این چنین نیست، است فساد بی‌حجابی به اوج خود رسیده. اما مقصر اصلی مو شخصی بود که در ملک متدین، دین پرست، مسلمان پرست و با شرف، با عزت بی‌حجابی را رایج. خو طالبان بیا تر دې څو ګامه وړاندې ځي. دوی نظام نامشروع ګڼي او په بیلابیلو برخو کې د هغه د سیاستونو په تیره بیا د هغو پالیسیو پر ضد جنګیږي چې د ښځو په اړه دي. د ښځو د حقوق تر نامه لاندې د بد اخلاقي، بې حیایي او غیر اسلامي کلتورونو د رایجولو لپاره کار شوی. د غربي او غیر اسلامي او غیر افغاني سریالونو خپرول، اخلاقي جرمونو ته لاره هوارول او افغاني عنعناتو پایمالولو ته ښځې تشویقول نور هغه موارد دي چې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې په افغاني معاشره باندې تپل شوي. اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوام کې ناشونی نشکاري چې دا ډله بیا رامخکې شي. همدا ده چې افغان ښځې سر له اوسه اندېښمنې دي. از صحبت‌هایی که ما با طالبان داشتیم هنوز هم طرز فکری که طالبان دارن هنوز هم به مو فکر گذشته ها هستن. مثلا میگن که مکاتب که تحصیل دخترها و بچه‌ها باید جدا باشه، یا مثلا با بسیاری از کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی توافق ندارن که این خب تضمین کننده بسیاری از قوانین است که افغانستان ساخته در مطابقت با فیصله‌نامه های بین المللی. اصول قیمت غواړي دیگه شک نشته او هیلمن یو چې مونږه زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپل بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغه ته سوله وي په افغانستان کې. زن افغانستان برخلاف صلح نیست. این ما باید بسیار روشن و واضح داشته باشیم. ما مطلق بر صلح هستیم. ما یک صلح را می‌خواهیم که ما ام حقوق را که داریم اونم حقوق خود بتونیم نگاه کنیم. ما باید حق تحصیل داشته باشیم. ما باید حق زیر داشته باشیم که اگر مدامن همونطوری که خداوند اگر نکار سنت ساخته طلاق فرض برای ما اجازه بدن که ما دسترسی به مو داشته باشیم. ما باید حق زیر داشته باشیم که اگر یک دختر 10 ساله را به یک شوی 65 ساله میتن که اینمی باید نشه، برای زمو دختر برای زندگیش برای خانواده درست است. ما بسیار از حقوقی است که ما نمیخواهیم که از او چی کنیم. ما قانون اساسی خودم میخواهیم که باشه. و ما اگر حتی یک نفرم باشم، یک نفر احساس میکنم به خاطر ارزش‌های انسانی، ایمانی و وجدانی که دارم و در این خاک بهترین سالهای جوانی ما به خاطرش وقف کردیم، مثل ما هزار نفر دیگه، من هیچ چیز را حاضر نیستم معامله کنم. من هیچ چیز را حاضر نیستم چانه بزنم. من فکر میکنم کسانی که باید به فکر ازی باشن و یا به دنبال ازی باشن که چطور میتونن ادامه 18 سال ما باشن، طالبا هستن، ما نیستیم. ښځې زموږ یو تاثیرګذاره غږ لري په دې اړوند باندې، د افغانستان په راتلونکي باندې لري، په هغه څه یې لري، په هغه څه باندې دوی طبعا هم تشویش لري او هم غږ لري چې رسیږي چې دوی په هیواد کې داسې یو فضا غواړي چې طبعا د افغانستان د کلتور مطابق، د افغانستان د دین مطابق هغه خپلې ازادۍ چې هغه تعلیمي ازادۍ دي، هغه کلتوري ازادۍ دي، هغه سیاسي ازادۍ دي، اقتصادي ازادۍ دي، دا باید ټولې دوی ولري. ما نصف جامعه افغانستان هستیم. امیال 15 میلیون نفوس ماست دامن از این مملکت. این خو مذاق نمیورداره، این خو یک حقیقت است. امروز ما از تعداد طالبی که در تمام افغانستان است، ما زیادتر محصل دختر داریم دامن از این مملکت. اینا رو چی کنیم؟ اینا رو چشم خود پود کنیم بگیم مثلا واقعی نشده، اینا رو هیچ اصلا وجود نداره، این خو امکان نداره. دامن دنیایی که قرن 21 که ما زندگی میکنیم، ما باید برای دنیا پیش بریم. ما نمیشه که ما بالکل به قرار بریم. هر حرکت سیاسی که دامن
شامل از این مملکت شوه به خاطر موضوع دین بانه گرفته و زن چی خود ابزار خود ساخته ما را 100 سال پس ببرن. این رقم کم نداره. این باز دنیا رو نمیگم باید اجازه نداره، برای که دنیا برای فایده خودش هر چیز اجازه میده. ما باید اجازه